السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا تاسو پوهیږئ چې غواړم چې د بیکسلاب کورس شروع کړم چې دا یو بهترین اپلیکیشن دی او پکې موږ ډېر ښه عکسونه یا داسې شیان ډیزاین کولی شو. نو زموږ لومړی برخه د بیکسلاب ویډیو نو راځئ چې په ویډیو پیل وکړو. که چینل مې نه وي سبسکرایب کړی ورسره سبسکرایب یې کړئ او چینل او ویډیو سره لایک اول دا چې د بیکسلاب نومیږي دا اپلیکیشن دا دی. دا ګورئ تاسو کتلی شئ دغه بیکسلاب. تاسو چې پلی سټور کې سرچ کړئ درته رابشي ډاونلوډ کولی شئ. دا به چې کله ډاونلوډ کړو دا به راخلاصوو بیا دا به تاسو راخلاص کړئ. تاسو چې کله دا راخلاص دا چې د اول سر کې بېلابېل شکلونه دي چې دې کې تاسو نیو ټیکس او بعضې هغه لیکلي دغسې. غواړم په دې ویډیو کې سرسري درته دا هر څه دا وښیم چې څه کار کوي بیا به موږ وسو. دې ځای نه تاسو هغه کې لیکنه نوی ټیکس راوړلی شئ. دې ځای نه کولی شئ کوایټس یا داسې خپلې جملې چې لیکل شوي فرینډشپ یا داسې هغه دا ورکې راوړلی شئ. دې ځای ته راواړئ دلته سټیکرز امپورټ ډرا او رسم کولی شئ او عکس چې ورته راوړی شپ راوړلی شئ او داسې نور هغه دې خوا که راشو کلر دی پیج صفحې ته کلر ورکولی شئ. هلته دې سره ټرانسفیکشن او داسې نور هغه دي. نو اوس که دا اوس دا چې هغه کلیک پرې وکړئ او دې قلم هغه ته راشئ او دا قلم ووهئ دا لاړ شي. که لاړ دا لیکنه خرابه کړئ او نوې خپل لیکنه ولیکئ. چې کله مې لیکنه وکړه په دې اوکې به کلیک کړئ. دا اوس وګورئ تاسو کتلی شئ لیکنه دلته راغله. دا اوس چې هر ځای کې فټ کوئ دلته فټ کولی شئ. دلته چې همدې سره لیکنه تاسو راوړلی شئ. که اوس دا لیکنه باندې کلیک وکړئ دلته بېلابېلې صفحې راځي. اوس دا ګوره ایډیټ ته که راشو ایډیټ کې هماغه لیکنه به ترې نه لرې کړئ. نوره به چې ډیلیټ غواړئ چې ډیلیټ کړئ دا اوس سلیکټ مې کړئ ډیلیټ شو. دا چې لیکنه باندې چې کلیک وکړئ نور کاپي کولی شئ بېرته که غواړئ ډیلیټ کړئ ډیلیټ یې کړه. فرنټ اوس ما کاپي واخیسته فرنټ او دې باندې مې داسې ونیول او ټو بیک مې ووهه دا لیکنه چې هغې سره مساوي شوه. که چېرې فرنټ مې ووهه بېرته مخامخ راغله. دا کار کوي. که بره راشو پوزیشن چې کوم خوا ته یې وړي دې خوا راوړئ بره یې وړئ دې خوا راوړئ دې ته پوزیشن وایي. دې سره دا کولی شي. ریلیټیو پوزیشن چې ګورئ دې سایډ سیده دې خوا چې هر وخت یو مینز هر حالت په یکدم یو پړک سره به رسېږي. دې خوا سایز ته که راشو دا سایز یې ور اټولی شي. دا بل سپیډینګ څه ته وایي دا اوس لیکنه دې خوا اخوا وړل پټو دا ګورئ که نه دې ته سپیډینګ. کلر ته که راشو رنګ یې ور بدلولی شئ. دا ګورئ ټیکسچر چې ده ټیکسچر دا ایمیج دې باندې خپل عکس نه لیکنه پرې جوړولی شو. دا مې ووهه مې چې کله ووهه ګیلري ته ځم او دغسې دا لیکنې ته فکر نشته هغه د عکس هغه یې واخیسته. دې سره دا کولی شئ.
اوپسي څه ته وایي رنګ یې ورخړولی او تیزولی شي دې سره روټیټ کولی شي اخوا دېخوا وړلی شي دې سره ماسک چې ووهي دا اوس وګوره داسې کولی شي که غواړئ که څوک د زیاتره ډیزاین چې کوي کوي فاونټ سایز ورته انتخاب چې کوم ډول کې راشي سټایل که بیري وهه بولډ بشي دا دې خوا چې آی چې لیکل دې سره به کوږي ونه کې لیکنې انډرلاین ورکول لاندې کرښه ورکول دا بیرته مکمل چې ووایي سایز به ترې لرې شي کیرو دا لیکنې سره ټولولو ونه کې پکارېږي بیکګراوند ته که راشو وګوره شاته بیکګراوند یې واخیستو بل هم ورکولی شو دلته راشو دلته که ګریډینټ ته راشي دلته اوس وګورئ لیکنې دوره کوي غواړي چې دا اوس انتخاب وي غواړي چې هغوی د پلس باندې دا به داسې راوړي دا تورې زیات شو دا داسې شاته وړي او خوند داسې دوه رنګه سره استعمالولی شو غواړي چې بل رنګ راوړي په ځای دا ورته انتخاب کړه وګوره هغه رنګ جلا دا جلا کولی شي دا داسې وکړي سپیسینګ ته راشو دا سره داسې جلاوالی ورکوي تورو ته که ورډس انتخاب کړو بیا یو لغت ته هغه ورکوي سپیس ورکوي سټروک ته که راشو داسې یا سټروک باندې کې لیکن ده شاډو خپله شاډو امبوس ته که راشو دا اوس تھری ټیکسټ ته کې راړی نو دا به داسې کړي راشو څه شوه ګالري لږ انتظار ورته تاسو کتلی شئ فولډر ورته جوړ شوی دلته سیف ده وګوره نو دې سره کولی شئ تاسو ډېر